په دوبي کې ولې ګړۍ وړي؟ په دوبي کې کله کله ګړۍ وړي. لامل یې دا دی چې په دوبي کې هوا تېزه ګرمه وي، نو په همدې حال کې کله کله د تودوخې د انتقال حالات رامنځته کېږي. کله چې د تودوخې د انتقال وریځې د اسمان جګ ځای ته ورسیږي، په دغو وریځو کې بخار د سړې هوا تر اغېزې لاندې یخ کېږي، نو په دې مناسبت ګړۍ رامنځته کېږي. دغه شان حالات په دوبي کې ډېر تر سترګو کېږي، ځکه په دغه موسم کې د هوا سخت خوځنده جریانونه ډېر پیښیږي او رطوبت یې زیات وي. د ګراج د اتموسفیر ټیټه هوا د ځمکې تودوخه جذبوي، نو ښکته هوا ګرمه او پورته هوا سړه وي. په دې مناسبت هوا سخته خوځښت کوي او د کومولونیمبوس وریځې رامنځته کېږي. دا د ګړۍ د راښکته کېدو لپاره شرایط برابر وي. په یادو وریځو کې د هوا پورته جریان قوي وي، نو د ګړۍ د وزن ملاتړ کولی شي. د ګړۍ ټوټې د هوا له پورتني جریان سره سم د پورته کېدو په بهیر کې د واورو له بڅرکو او د باران له څاڅکو سره یو ځای کېږي او اندازه یې ګام په ګام زیاتېږي. کله چې د ګړۍ ټوټې یوې ټاکلې اندازې ته ورسیږي، نو بیا د هوا پورتنی جریان د دغو ټوټو د وزن ملاتړ نشي کولی، نو ګړۍ ځمکې ته راښکته کېږي. نو له دې امله د دوبي په ګرمه موسم کې په اسمان کې داسې کنګړې سیمې رامنځته کېږي چې د ګړۍ د رامنځته کېدو له شرایطو سره برابرې وي.